السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو شاګردانو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. نن یو ځل بیا تاسو په حضور کې حاضر شوی یم او غواړم چې تاسو ته پاتې درسونه پای ته ورسوم. د نن ورځې زموږ موضوع ده د فزیک موضوع لرو د اووم ټولګي فزیک ده. نن ورځې موضوع مو ده د قوې وکتوري خصوصیات او واحدې. نن دا مطالعه کوو چې د قوې واحد څه شی دی او بل د قوې وکتوري خصوصیت. موږ وایو چې قوه یو وکتوري کمیت دی. نو څنګه دې په اړه اوس موږ مطالعه کوو، څه معلومات وړاندې کوو چې وپوهېږو چې رښتیا هم قوه چې دی یو وکتوري کمیت دی. لومړی راځو د قوې واحد ته چې قوه په څه شي باندې اندازه کېږي. د قوې واحد په نړیوال یا اس آی سیستم کې چې مخکې موږ تاسو د دې په اړه معلومات حاصل کړي دي چې سیستمونه کوم دي، نو د قوې واحد په نړیوال یا اس آی سیستم کې نیوټن دی چې د ان په تورې ښودل کېږي. د قوې واحد څه شو؟ د قوې واحد په نړیوال سیستم کې نیوټن دی چې د انګلیسي په ان تورې ښودل کېږي. په غوټ ان به یې ښایي، سمه ده؟ په غوټ ان تورې باندې ښودل کېږي. د قوې واحد ځکه د نیوټن په نامه نومول شوی دی. ایساک نیوټن یو ساینسپوه دی چې په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی. نو ده چې زیات کار کړی دی، لکه د ځمکې جاذبې قوه چې کومه ده، دا د ایساک نیوټن چې ده په دې کې مطالعه وکړه او دی دې کې ډېرې معلومات وړاندې کړل. نو ځکه د قوې واحد چې ده د ایساک نیوټن په ویاړ د دې په نوم باندې ښودل شوې ده. نو ځکه ورته د ان په تورې ښودل کېږي چې واحد نیوټن ده، ځکه چې نیوټن د قوې په برخه کې ډېر کار کړی دی. نو ځکه ورته د قوې واحد نیوټن ټاکل شوی دی. بل چې دا د قوې اندازه کول دي یا د قوې د مقدار اندازه کول. څنګه کولی شو چې موږ یوه قوه اندازه کړو، د یوې قوې مقدار اندازه کړو؟ د قوې د مقدار اندازه کول لپاره د ډینامومیتر یا قوه سنجونکي یا ورته فنري تله هم وایي، فنر سپرینګ ته وایي یا سپرینګي تله هم دې څخه کار اخیستل کېږي. د قوې د مقدار په اندازه کولو کې څه څخه کار اخیستل کېږي؟ د ډینامومیتر یا قوه سنجونکي یا ورته فنري تله هم وایي، له دې څخه کار اخیستل کېږي. ډینامومیتر یا فنري تله چې ده د دې په جوړولو کې له فنر څخه کار اخیستل کېږي. یعنې هر کله چې یو ډینامومیتر جوړیږي په دې په ترکیب کې چې ده فنر کارول شوی دی. د فنر په واسطه دا ډینامومیتر کار کوي. رابرټ هوک یو ساینسپوه دی. رابرټ هوک داسې یو شی کشف کړ. ده داسې وویل چې د فنر غځېدل یا د سپرینګ غځېدل او ټولیدل دا د قوې سره مستقیمه اړیکه لري. د فنر غځېدل یا او ټولیدل د قوې سره مستقیمه اړیکه لري. دا په دا معنا که چېرته موږ یو سپرینګ راواخلو په عادي حالت کې پرېږدو، اوس په دې سپرینګ پسې موږ 2 کیلو یو شی راواخلو چې 2 کیلو وزن ولري، دا موږ ورپسې نښلوو. نو تاسې به وګورئ چې سپرینګ به تر یوې اندازې پورې لاندې وغځېږي، اوږدوالی به پیدا کړي. اوس 2 کیلو ده، اوس 2 کیلو نوره هم ورپسې نښلوو، جمله به 4 کیلو شي. که چېرته موږ په دې سپرینګ پسې 4 کیلو ماده ونښلوو، نو دا سپرینګ به نور هم اوږد شي چې دې ته مستقیمه رابطه وایي. یعنې څومره چې قوه زیاتېږي همدومره به د سپرینګ اوږدوالی زیاتېږي. داسې ویل چې که چیرې په فنر باندې قوه واریده کړو، که چیرې نو فنر اوږدېږي. یعنې که چېرته موږ په فنر باندې قوه واریده کړو، فنر اوږدېږي. او که چیرې قوه 2 چنده پرې واریده کړو، مثلا اوله مو 2 کیلو ورباندې واریده کړه کنه قوه، خپل اوږدوالی پیدا کړو. اوس که چېرته قوه ورته 2 چنده 4 کیلو وي ورته، نو فنر به هم 2 چنده اوږد شي. یعنې مخکې چې مثلا 2 کیلو ماده مو ورپسې ځوړند کړې وه، مثلا 10 سانتي متره فنر چې ده اوږد شو. اوس به چې قوه 4 کیلو کړله، نو فنر به 20 سانتي مترو ته ورسېږي. نو فنر به هم 2 چنده لوی شي، اوږد به شي. لومړی 10 سانتي متره و چې 2 کیلو ماده وه، اوس چې دا 4 کیلو وزن یې ماده شوله،
نو فانر چې ده به هم 100 سانتي مترو ته ورسېږي چې دې ته د رابرټ هوک قانون وایي. رابرټ هوک اوس که چېرته په یوه فانر پسې دومره زیاته قوا وارده کړو یا ورپسې زوړنده کړو چې د فانر د طاقت څخه بهي زیاته وي، نو دغه قوا چې ده د رابرټ هوک له قانون څخه وځي. دغه سپرینګ چې ده چې په دې قوا چې د سپرینګ باندې چې کومه قوا واردېږي چې دغه قوا دومره زیاته وي چې د فانر د طاقت نه زیاته وي، یعنې فانر چې کوم طاقت لري له هغې څخه زیاته قوا ورباندې وارده شي، نو په دې وخت کې دا فانر چې ده همداسې غځېدلی پاتې کېږي. بیا نشي کولی چې دا فانر چې ده خپل ځای ته راشي. مخکې به چې کله به ورباندې قوا وارده کړله نو فانر به اوږد شو، هر کله به چې قوا ترې لرې کړله فانر به خپل ځای ته راغللو. اوس که چېرته موږ ورباندې بیخي زیاته قوا ورپسې زوړنده کړو نو په دې وخت کې فانر چې ده د رابرټ هوک له قانون څخه وځي. رابرټ هوک قانون پاس وویلو نو د هغې څخه وځي او فانر همداسې غځېدلی پاتې کېږي او خپل پخواني شکل ته نرسي چې ده د رابرټ هوک قانون وایي. بیا ورباندې راته لیکم چې رابرټ هوک څه وویل. رابرټ هوک داسې وویل چې د فانر غځېدل او ټولېدل چې دي د قوې سره مستقیمه اړیکه لري. یعنې که چېرته فانر باندې قوا وارده شي فانر اوږدېږي، او که چېرته ورڅخه قوا لرې شي فانر خپل ځای ته رسي. اوس که چېرته ورباندې فانر باندې 2 چنده قوا وارده شي نو په هممهاله کې به فانر هم 2 چنده اوږد شي چې دې ته د رابرټ هوک قانون ویل کېږي. بل راځو د قوې ویکتوري خاصیت ته چې موږ د قوې ویکتوري خاصیت وویلو په دې باندې لږ څه خبرې کوو. مثلا موږ هر وخت وایو چې قوا یو ویکتوري کمیت دی. قوا څه ده؟ قوا یو ویکتوري کمیت دی. کمیت هر هغه شي ته وایي چې اندازه کېږي. قوا یو ویکتوري کمیت دی. موږ وایو چې قوا یو ویکتوري کمیت دی. دلته اوس موږ په ثبوت رسوو چې قوا څنګه یو ویکتوري کمیت دی. دلته اوس مثلا زه اوس دغه قوا لومړی باید ویکتور وپېژنو چې ویکتور څه ته وایي. ویکتور جهت لرونکي قطاعت ته جهت لرونکي قطاعت ته ویکتور وایي. یعنې هغه قطاعت هغه نیم خط چې جهت ولري. مثلا دا یو نیم خط دی، دا لوره ده، دې ته لوره ویل کېږي. دې ته ویکتور وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته ویکتور وایي. دا یو نیم خط دی، دې خواته بند دی، دې خواته خلاص دی او جهت لري او لوری لري، دې ته ویکتور وایي. نو اوس موږ وایو چې قوا یو ویکتوري کمیت دی. نو قوا چې یو ویکتوري کمیت شي نو هرومرو به په ویکتور باندې ښودل کېږي. نو چې په ویکتور باندې ښودل کېږي، ویکتور خو لوری هم لري، اصل لري، مقدار هم لري. اوس موږ ګورو دا تخته ده، دا تخته ده. زه ورباندې په دې خوا باندې زور کوم، زه زور ورباندې کوم. دلته یوازې لوري کومه تخته چې ده دا حرکت نه کوي، یوازې دلته مقدار موږ لیدلی شو. مثلا موږ دومره مثلا موږ 2 نیوټنه قوا ورباندې ولرو په تخته باندې، حرکت خو نه کوي که نه. او که چېرته مثلا موږ له دې خوا نه ورباندې قوا وارده کړو، امکان دی ولري چې دا تخته حرکت وکړي. اوس په میخونو باندې بند شوي ده چې خلاصه یې حرکت کوي. اوس په دې وخت کې لوری هم شته، ځکه چې حرکت دې خوا ته حرکت کوي، تخته دې خوا ته حرکت هم وکړلو او مقدار یې هم چې ما ورباندې 2 نیوټنه قوا وارده کړله. نو ځکه ورته قوا چې ده یو ویکتوري کمیت دی چې هم جهت لري هم مقدار لري. جهت من طرف بلري چې مثلا کوم طرف ته قوا په وردوي، شمال ته، ختیځ ته، پاس، لاندې، دې ته جهت وایي، لوره وایي. مقدار په څه معنا چې څومره قوا ورباندې وردوي، 10 نیوټنه، 20 نیوټنه، 50 نیوټنه څومره قوا ورباندې واردوي. دا چې دا په ویکتور باندې ښودل کېږي. نو تاسو دلته ویکتور تړو، دا یو ویکتور دی. دې ځای ته یې څه وایي؟ دې ځای ته یې مبدا وایي.
دې ته مبدا وایي دې ځای ته جهت وایي دې ځای ته دې فاصلې ته څه وایي مقدار وایي اوس د ویکتور مبدا چې دا موږ ته څه شی راښایي د ویکتور مبدا موږ ته د قوې د تاثیر ټکه راښایي د قوې د تاثیر ټکی موږ ته راښایي چې قوې په کوم ځای باندې تاثیر کړی دی موږ ته داسې راښایي دغه جهت چې ده دا موږ ته د قوې لوری ښایي د قوې لوری موږ ته راښایي چې قوې په کوم طرف باندې اغیزه کړې ده دې خوا یې اغیزه کړې ده دې خوا یې اغیزه کړې ده موږ ته دا راښایي او مقدار چې ده یا اوږدوالی دا موږ ته د قوې مقدار راښایي چې قوې څومره اغیزه کړې ده څو نیوټنه اغیزه یې کړې ده موږ ته دغه راښایي نو دا و د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو به یو څه ترې زده کړي وي زموږ سره پاتې شئ ډېر څه به زده کړئ نور مو وخت نه نیسو والسلام